سږکال د افغانستان په پروان ولایت کې د سپرلي په راتګ د طالبانو د حکومت لخوا د یوې مشاعرې تابع شوې وه چې یوازې سړو شاعرانو پکې ګډون وکړ او په یو ځانګړي چوکاټ دننه یې شعرونه وویل. دغلته که یو خوا د ارغواني ګلونو ښایست او خوشبو راخوره وه، نو بل خوا د طالبانو یوې ډلې د دروازې ساتنه کوله او ښځې پارک ته د ننوتلو څخه منع شوې وې. د طالبانو شاعران چې له اوږدې مودې راهیسې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جهاد لپاره خلک راپارول، اوس یې خپلې هڅې د افغانستان د طالب واکمنانو خوشحالولو ته ځانګړي کړي دي. په دې وخت کې موږ شاعري کې دومره تغیرات راغلی چې اوس وخت کې که اولس دی که مجاهدین دي که امارات دي، ټول په دې هڅو د شعر په ژبه چې ټول یووالي واوسېږي، متحد واوسېږي او ټول په یو اسلامي نظام تر چتر لاندې ژوند وکړو او د ورورۍ یو بل ته لاس ورکړو. دا پیغام هم په شعر کې دی، اوس د شعر په ژبه کې. په داسې حال کې چې د طالبانو واکمني 3 کالو ته نږدې کیږي، دوی غواړي چې د افغانستان په څه باندې 40 میلیونه وګړو خپل لیدلوري ومني او د دغې لپاره له شاعرۍ کار واخلي. طالب چارواکي هم هڅه کوي چې د خپلو بهرنیو مخالفینو په څیر د ولس زړونه او ذهنونه وګټي او اوس چې بهر ملکي ځواکونه وتلي دي، دا تاثر ورکړي چې د هغوی د چترۍ لاندې ټول افغانان یو دي. دا خلک چې و د دې شاعرانو افغاني شاعران افغانان چې جنګ ته خلک تشویق کړي، ماین والا هغه ته شعر وایي، ټانک پر راکټ وسي هغه ته شعر وایي، پوسته ونیسي هغه ته شعر وایي. هغه شیان اوس نشته. اوس د ابادۍ شعرونه دوی سره تر څو دوی دا بلد نه دي، دا لږ زحمت غواړي. د دې میدان شاعران ډېر کم دي د خدمت واسطه. په کابل د طالبانو د واکمنۍ سره که یو خوا په موسیقۍ، سینماګانو او د ښځو او سړو په شریکو کلتوري غونډو بندیزونه ولګېدل، نو بل خوا د جینکو سکولونه او کالجونه هم وتړل شو او د هغوی نه د کوره بهر د کار حق هم واخیستل شو. ډېرې ښځې شاعرانې داسې دي چې د بندیزونو له کبله په ښکاره د خپل فکر او احساس اظهار نشي کولی، خو په کور دننه شعر لیکي او د خپلو نږدو ملګرو سره شریکوي. دوی له ویرې خپل اصل نوم هم نه ښکاره کوي او شعرونه په جعلي نومونو په ټولنیزه میډیا خپروي. وقتی که من میبینم در تلویزیون یا در کله چې زه په ټلویزیون او یا کوم بل پروګرام کې طالبان وینم چې شعرونه وایي، نو غوسه راځي. که دوی هر څه وکړي ښه دي، خو که موږ دغه څه کوو نو دوی اجازه نه راکوي. دا ما ډېره غوسه کوي. یا خو دې موږ هم شعر ویلو او خپرولو ته پرېږدي او یا دې خپله هم شعرونه نه وایي. که ما شعر برسراییم و نشرش کنیم. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په پروان ولایت کې د پسرلي په میاشت کې د ارغواني ګلونو د راټوکېدو سره میله را جوړول یو افغاني دود دی. پخوا به په دې میله کې ښځو، سړو او ماشومانو ګډون کاوه او د بېلابېلو کلتوري هلو ځلو د لارې به یې د پسرلي هرکلی کاوه.